السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری آصف خان. په دغه هیله چې روغ جوړ ښاد او آباد به دا ویډیو زمونږه د فوزیه احمدزی او یو بل کنجر افغانی چې د هغې زمونږه په عمران خان صاحب پسې کنځل کړي دي. دا ویډیو د هغې په باره کې ده، خو د هغې نه مخکې زه تاسو سره دا وړوکی غونډه کې کلیپ شیر کوم، نو د هغې نه بعد بیا ګپ لګو. الگ पाकिस्तानियों ने अर्दा कही जो कोई वाइस शख्सी ये जो है ना पर्सनल लाइफ है पाकिस्तान ګلخانانو خو مان دی وغایم پاکستان خو زمونږ سره ته وکړل اوس یې موانې چې نن سهار 2 بجې پکتیا کې موټر بم اولته څو کسان یې مړه کړل. عمران خان څرنګه استقبال وکړ؟ دا دی وکړه عمران خان ولا ومې کته عمران خان داسې په غوله وشرمول قسم دی چې کوم لکه د باړې بس کې د بډبیرې بس کې چې نه هغه قریشي هم لکه د بډبیرې بس کې داسې غلی شوی و، داسې یو کونج کې ورته ناست و، داسې غلی شوی و لکه مږکه او پاش خوشه. ده ته هېڅ عزت ورنه کړو عمران خان ته. دا خو بې عزتي ته راغوښتی اوس بې عزتي. ګرانو مینوالو، د دې دواړو کنجرانو دا خبرې تاسو واورېدلې. دا فوزیه احمدزی دا هغه غټه کنجره ده چې دی خو په امریکا کې زم یو تن یو ماشوم یې پرې نه ښود، او دا بل د بړوا بچی دی فوزیه احمدزی دپاره صرف کسان ګوري. دا په خپل هم د بړوا زوی دی، د بړوا زویه که ته د بړوا زوی نه وې نو تا به داسې خبرې نه کولې. د بړوا بچیا که ته بړوا نه وې نو ته به داسې وې نه، ته به د خپل ملک نه بل ملک ته نه تللې. کنجره دوسه نظم طلاق بچیا. ګرانو مینوالو، زما دا ویډیو چې څوک هم ګوري په ټولو افغانیانو نه، صرف په دې دواړو به ضرور نالت وای، په کامنټس کې به ضرور نالت لیکئ، لعنت په لیکئ ضرور. او که چا په دې دواړو باندې لعنت ونه لیکلو نو هغه به پاکستانی نه وي، هغه هم چېرته د بل ملکي. په دې دواړو به ضرور لعنت وای. د الله په امان، الله مو آباد او خوشحاله لره.